السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. لکه څنګه چې په دنیا کې کرونا وایرس له وجې حالات مخ په خرابېدو روان دي، همداشانتې په دوبۍ کې هم د دې وایرس له وجې حالات په خرابېدو روان دي. نو همدې وایرس مخنیوي په خاطر دوبۍ حکومت ورځ تر بلې سختو نه سخت عمل اجرا کوي چې د دې په جریان کې په تېرو څو ورځو کې ډېرو زیات خلک مخالفه یا جریمه کړی شول. په دې جریمو کې زیاتره هغه خلک شامل وو کم چا به چې ماسک نه و اچولی او یا به یې ماسک اچولی وي خو په عامو لارو او یا په سړکونو کې به یې وغورځاوه. نو د دې حوالې سره دوبۍ حکومت اعلان وکړ هغه موټر چلونکي چې د موټر چلولو په وخت کې ماسک نه وي اچولی هغه به جریمه کړی شي. د ټولو نه مخکې په دې باندې پوه شئ که چیرې تاسو په دوبۍ کې وئ او موټر چلوئ که څه هم په موټر کې اواز وي خو بیا به هم تاسو ماسک اچوئ. د ماسک نه اچولو په جریان کې به تاسو ته په اولین وار یو ورنینګ درکول کیږي او که هغې نه پس دوباره تاسو ونیوی شئ نو بیا به تاسو ته 1000 درهم مخالفه یا جریمه درکول کیږي. دوبۍ پولیسو زیاته کړه چې موږ 233 کسانو ته اخطارونه ورکړي او په دې حوالې سره 5 کسانو ته مخالفې ورکړي کم چا چې مسکونه نه واچولي او یا د یو بل په منځ کې فاصله نه وساتلي. نو دلته دې خبرې ته متوجه شئ که چیرې هم تاسو په دوبۍ کې بهر ګرځئ نو تاسو به ضرور ماسک او دستکش اچولی وي. د هغې تر څنګ به یو بل په منځ کې فاصله هم ساتئ او که چیرې ما موټر چلاوه نو د موټر چلاولو په دوران کې که څه هم ته یوازې وي نو ته به ضرور ماسک اچئ او که موټر کې نوره کسان هم وي هغه به لازمي ماسک اچئ. که چیرې تاسو ماسک نه و اچولی په اولین وار به تا ته ورنینګ درکړی شي. د سکرین چې کوم تصویر ګورئ دا هغه میسج تصویر دی کوم چاته چې ورنینګ ورکول کیږي هغه دغه شانتې ښکاري. تاسو وګورئ د ورنینګ نه پس که دوهم ځل تاسو ونیوی شئ نو تاسو ته به 1000 درهم مخالفت درکول کیږي. نو الله دې وکړي چې تاسو دا معلومات ګټور تمام شوي وي. کم څوک چې اوس دا ویډیو ګورئ نو مهربانۍ له مخې د خپلو دوستانو سره هم شریکوئ تر څو دوی هم خبر شي او د مخالفو یا جریمو څخه ځانونه وساتي. نو په آخر کې مهربانۍ له مخې هغه دوستان چې دې چینل ته نوي دي او دا ویډیو ګوري که چیرې دا چینل ځانونو سره نه وي سبسکرایب کړي دا ضرور در سره سبسکرایب کړئ او د بیل نښان هم کلیک کړئ ولې چې په راتلونکي کې دغه شانتې معلوماتي ویډیو تر ټولو نه مخکې تاسو ته به رسیږي. نور مو په الله سپارم. د خدای په امان.